كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية. زمان محترم ورونو، أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فنيكي باندي أمر كول أو دبدينا من كول ديكي بمختلف مراتبي دهغا مراتب موافق أو دهغا مراتب برابر دا دير يو مهم كار ده أو دير أهميت لري أو دا إيمان بشعبو كي دير اللوية شعبه ده أو دا دي بوجبان دا الله سبحانه وتعالى عذابون دفكي کله چې د مسلمانانو په معاشره کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي نو الله سبحانه وتعالى او ګناهونه پکې ډیر وي نو داسې معاشرې ته الله سبحانه وتعالى ډیر سخت عذابونه ورکوي، قتل و قتال پکې راځي، وینې پکې ډیرې تویږي. نو دا د یو مؤمن صفت دی چې باید د خیر داعي وي. اجعل نفسك داعیا، د خپل ځان نه داعي جوړ کا، د خیر خبره کوه. دا ضروري ده چې تا د ډیر علمونه دي کړي او درې څلور پړکې دي تا تړلي، نه، ته یو مسلمان یو خبره درته معلومه بل ورته دې وکړه. یو د شریعت خلاف کار ویني مه غلی کېږه، هغه ورته وایي چې وروره دا د شریعت خلاف کار دی، دا مه کوه. الغرض دا ډیره مهمه فریضه ده او دا زموږ او ستاسو او د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی چې دا به د خیر طرف ته دعوت کوي او د شر نه به خلک منع کوي، د خیر امر به کوي. نو بیا که د سره قوت و په زوره به کوي، که قوت یو سره ډیر و په لاس به منع کوي، که ورسره کم و په ژبه به کوي، که ورسره ډیر کم و په زړه دې بد وګڼي خو غافله دې نه کښېني. او همدارنګه چې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو ای د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو، تاسو خو ډیر بهترینه ډله استئ، ډیر بهترین امت استئ. اخرجت للناس، د خلکو د فایدې لپاره تاسو را لېږل شوي استئ چې تاسو به خلکو ته فایدې ورکوئ، تاسو به د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلیت ادا کوئ. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، تاسو به د معروف امر کوئ، په نیکۍ باندې به امر کوئ او د بدۍ نه به منع کوئ، په الله به ایمان لرئ. په دې کې د دعوت اصول بیان شوي. پکار ده چې داعي خپله مؤمن وي او خپل عملی زندگی برابر وي. دا ډیره ضروري ده. دا موضوع په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالى ډیره بیان کړې، الدعوة الى الله، الله سبحانه وتعالى ته دعوت ورکول په مختلفو تعبیراتو باندې. خو موږ خو د ایمان شعبې ډېرې مختصرې بیانو، دا په ذهن کې نول پکار دی او په دې باندې عمل کول پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي: من رأى منکم منکرا. دې حدیث باندې سوچ کوه، څومره د الله مخالفت موږ وینو استغلي کیږو، څومره د الله د دین خلاف وینو استغلی شو. نه، دا ایمانی احساس نه دی، دا ایمانی صفت نه دی، بلکې د الله رسول فرمایي: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. څوک چې په تاسو کې یو ناروا کار ویني نو که وسې کېږي په لاس دې منع کړي. فمن لم یستطع فبلسانه، که په لاس باندې وسه نه کېږي نو په ژبه دې ورته وایي چې دا کار مه کوه، دا خو ته ناروا کې خلاف کار کې. فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. او که په ژبه هم نشي کولی، حالات داسې برابر شوي وي نو بیا دې په زړه کې بد وګڼي او دا کمزوری ایمان دی. او بل حدیث کې راځي چې دې نه اخوا به ایمان نشته. نو تاسو سوچ وکئ چې یوه ګناه کېږي او څوک یې بده نه ګڼي، څوک یې نه منع کوي،
څوک په هغې باندې رد نه کوي او په زړه کې هم بد نه ګڼي. دې نه دا معلومیږي چې دا زړونه د ایمان نه خالي شوي دي. نو الغرض د دعوت او د دین خدمت دا خو زموږ د ستاسو ذمهواري ده چې موږ یې نه کوي نور بیا څوک کوي. کفار خو هسې د دین دښمنان دي چې مسلمانان یې خدمت نه کوي نو نور یې څوک وکړي. انبیا کرام نه راځي. الغرض د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اهتمام کول پکار دی ځکه چې دا د ایمان په شعبو کې ډېره لویه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمانونه کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.